پر هیواد د اسلامي امارت د بیا واکمن کېدو وروسته د مالیې وزارت رهبري په لومړنیو اونیو کې د خپل ټول سیسټمونه فعال کړل. د هیواد ټول عواید یې مرکزي کړله. له اداري فساد سره رښتینې مبارزه وکړه. اداري اصلاحاتو رامنځته کولو او په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا کېدلو ته لومړیتوب ورکړي، چې ورسره د وزارت اړونده په ټولو برخو کې مثبت بدلونونه رامنځته شول او په ملي کچه یې ښې لاسته راوړنې خپلې کړې. موږ وکولای سوای چې د نړیوالو بنسټونو او مرستو پرته له خپلو کورنیو عوایدو په لږ امکاناتو سره په لومړني سر کې د 1400 کال وروستۍ 3 میاشتو بودیجه چې 53 میلیارده افغانۍ او بیا د 1401 کال لپاره یو کلنه بودیجه چې 211 میلیارده افغانۍ کېږي ترتیب کړل. مالیې وزارت په 1401 کال کې په ملي بودیجه کې چې زموږ پر خپل کورني عوایدو باندې ولاړه ده د بېځایه لګښتونو د مخنیوي پکښې وکړي. د عادي بودیجې ترڅنګ یو شمېر هغه پراختیایي پروژې هم په پام کې ونیول شوې چې په بشپړېدو سره به یې خلک سوکاله او اقتصادي وضع به یې ښه شي. له دې ډلې موږ د قوشتېپې کانال یادولی سو چې په روان کال کې 7 میلیارده افغانۍ په بودیجه کې ورته په پام کې نیول شوي دي. ګمرکات د کابل د فتحې څخه وروسته مو په لومړني اونیو کې د ګمرکاتو سیستم فعال کړ. عواید مو مرکزي کړله چې د بانک د لارې راټولیږي. ګمرکي پړاوونه مو اسانه کړله. پرمختللي برېښنایي ترازوګان مو نصب کړله. د هیواد یو شمېر ګمرکونو کې مو د اسکواډا د سوداګرو د اسانتیا په مخه کاري موده اضافه کړله. د تورخم او سپین بولدک ګمرکات مو 24 ساعته پرانیستي دي. د دې ترڅنګ د خوست ولایت د غلام خان او پکتیا ولایت د ډنډي پټان په ورځ کې 12 ساعته فعاله خدمتونه وړاندې کوي. همدارنګه د سوداګرو ته د اسانتیاو په مخه ورته آنلاین یوزرونه جوړ شول او د کمیشنکارانو جوازونه مو لغوه کړل چې په پایله کې په ټوله ګمرکونو کې د فساد له منځه ولاړی. په تېر یوه کال کې مو د هیواد له ټولو ګمرکونو څخه له 80 میلیارده افغانۍ زیات عواید راټول کړي چې د تیر په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. د یادونې وړ ده چې د مالیې وزارت د ګمرکونو د پرمختګ او ښې کاري بهیر په برخه کې د اسلامي امارت لاسته راوړنې او کارونه په ډیرو معتبرو نړیوالو رسنیو کې هم انعکاس وموندي. د عوایدو برخه د مالیې وزارت یو د مهمو او کلیدي ریاستونو څخه د عوایدو لوی ریاست دی چې د مالیاتي او غیر مالیاتي عوایدو راټولوي. په تیر یوه کال کې د دې سره چې د بانکي محدودیتو په سبب د کاروبار حجم کم شوی دی، خو د عوایدو ریاست د خپلو ښو خدمتونو په وړاندې کولو، د تشکیلاتو په اصلاح کولو، مسلکي قدرونو په ګمارلو، مالیه ورکوونکو ته د اسانتیاو په وړاندې کولو او شفافیت راوستلو په پایله کې ډیر زیات عواید راټول کړي دي. په تیر یوه کال کې د عوایدو لوی ریاست 65 میلیارده افغانۍ
څخه اضافه مالیاتي او غیر مالیاتي عواید راټول کړي دي. سر باندې پوره کوو انشاءالله. موږ د خارجي مرستو نه هغه څو موږ د خارجي مرستو ته نور ضرورت نه لرو انشاءالله. زموږ د پالیسۍ زموږ فکر زموږ پلانونه په همدې هدف باندې الحمدلله تر اوسه پورې روان هم دي چې ملت د دې ګواه دی چې په ډېر کم وخت کې الحمدلله موږ دغه ثابته کړې ده چې شفافیت، تعهد، ایمانداري او دیانت سره موږ الحمدلله چې زموږ باندې مختلف قیودونه دي ټولې دنیا زموږ هغه خپل ریزرو فنډز چې دي په 9 میلیارډ ډالرو نه اضافه دي هغه هم راته بلاک کړي دي او نور مشکلات هم دي مختلف قسم موږ د ریسټرکشنز یې موږ باندې لګولي دي. خو بیا هم الحمدلله د یو تعهد په اساس باندې د یو جذبې په اساس باندې موږ وکولی شول چې موږ د خپل بودیجه د خپل داخلي عوایدو نه تمویل کړو. نو موږ الحمدلله په ریاست عمومي عوایدو کې په تعدیل د قانون باندې څنګه چې ما تاسو ویلې کار کړی دی چې هغه کې ټول احکام د دغه قانون د شریعت مطابق اوسېږي چې دغه خو ډېر واضح یو فرمان د شیخ صاحب امیر المؤمنین حفظه الله دی چې ټول زموږ قوانین هغه ټولو اداراتو ته ویل شوي دي چې باید د شریعت مطابق چې هغه خو یو اساس دی زموږ چې دغه نظام چې قایم شوی دی د اسلامي امارت د په خاطر قایم شوی دی دلته اسلامي نظام قایم اوسېږي. ورسره بیا خو بیا موږ هغې کې چې کوم داخلي میکانیزمونه دي داخلي کوم طرز العملونه دي یو کاري پلان پر مخه باندې الحمدلله په هغه باندې ډېر په قوت سره کار روان دی. سیستم سازي مو کړی دی. سیستم سازي تاسو به وایئ چې سیستم خو مخکې نه هم موجود و. سیستم موجود و خو هغه داسې یو سیستم و چې هغه کې بیوروکراسي کاغذ پرانۍ دومره زیاتې وې چې زموږ یو عام افغان یو تاجر به همیشه هغې کې د مشکلاتو سره مخ وي. نو الحمدلله هغه حد اوس آخري هغه ته نه دی رسېدلی چې موږ د سیستم سازي مکمله شوي خو موږ الحمدلله ورځ تر بلې اصلاحات را روان دي او انشاءالله تعالی ډېر یو واضح هغه به موږ انشاءالله دې دپاره ولرو چې زموږ سیستم دغسې په طریقې سره امپلیمنټ شي چې هغې کې هم زموږ د دې ملت ته اسانتیاوې برابرې شي او هم دغه معیارونه چې موږ تاسو دغه ادارات دومره قوي شي چې دغه ټول په سیستم باندې هغه واوسېږي بنا واوسېږي. موږ روزمره، هفتوار، ماهوار، روبوار ټول ګمرکونه څارو، ارزونه کوو چې آیا پرمختګ پکې او که نسته، که کم نقصانات هغه د منځه وړو او که کم پرمختګونه پر هغه باندې دوام کوو او عواید مو مکمل سیستمي کړي دي. هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې بغیر سیستم عواید راټول کړي. مراقبت سیار یو مهمه اداره ده په ګمرکاتو کې هغه خورا ښه فعالیت لري. هیڅوک نشي کولی چې د قاچاقي لارو نه هیواد ته اموال راوارد کړي. او د عوایدو په برخه کې لله الحمد موږ په تیر کال کې په یو کال کې 83 میلیارده عواید لرو او په دغه اوسنۍ 5 میاشتو کې د حمل نه تر اوسه پورې تقریبا 41 میلیارده عواید لرو. که چیرې د جمهوریت د نظام سره مقایسه سي هغو په دغه وخت کې 16 میلیارده ټول کړي دي او کلنۍ بودیجه کې کله چې کم ټارګټ موږ ته ټاکل شوی دی موږ د خپل ټارګټ تر 4% زیادت لرو او د جمهوریت د نظام سره چې مقایسه کو موږ 10% زیادت لرو او بل موږ چې کم سهولتونه ایجاد کړي دي نتیجو په صادراتو کې خورا مهم رول لري. ترانزیت کې خورا پرمختګ شوی دی. ترانزیت چې مخکې یو کال کې د جمهوریت په وخت کې 15,504 موټره ترانزیت موږ درلودی او شش کال د امارت اسلامي په دې یو کال کې موږ 15,944 محمولې ترانزیت لرو چې دا هم پر دې دلالت کوي چې تجارت زموږ په ملک کې زیات شوی.